غزل عرض دی چې ارشاد توجه ملګرو په دې خبره رسېدلی یم چې شر تاوان دی په دې خبره رسېدلی یم چې شر تاوان دی او په جنګ کې ګټه ګټه نشته سراسر تاوان دی او تا خو بلا ځلې ویلي دي چې در بشمه تا خو بلا ځلې ویلي دي چې در بشمه او ستا په دروغ وعدو باندې باور تاوان دی او تا رانه اوس وژني او ما به په قلاره وژني تا رانه اوس وژني او ما به په قلاره وژني او تاوان خدای خو ګله دا مې زورور تاوان دی او تا رانه اوس وژني او ما به په قلاره وژني تاوان خدای ګله خدا مې زورور تاوان دی او په دې حالاتو کې حساس ذهن تر دې راوستم هم د ایمان تاوان دی هم پکې د سر تاوان دی په دې حالاتو کې حساس ذهن تر دې راوستم او هم د ایمان تاوان دی هم پکې د سر تاوان دی او راشه حیرانه د خپل فکر پټالو ځانګه لګ داسې بې فکره اوسېدل ګوره اکثر تاوان